بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین قدر وړ خورور افغانانو په ځانګړې توګه المشت افغانانو په سلامونه هرکلی کوم. الله رب العزت دې وکړي چې ټول روغ جوړ شي لکه څنګه چې هدایت الله شینواري عزیز پوښتنه هم کړې ده، د معلوماتو غوښتنه هم کړې ده او یو غږ یې هم په تاسو راڅخه کړی دی. نو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، تېره ورځ پنجشنبې دلته په ډبلن کې د یوې څخه د دوو ترمنځه د عربي هیوادونو یو تبه چې تقریبا 20 کاله دلته اوسېږي، هغوی یو څو کوچنیان او یو میرمن په چاقو وهلې وه. نو په همدې سلسله کې بیا دلته کوم شرپسنده عریشان چې دي نو هغوی د موقع څخه استفاده واخیسته او لاریونونه وکړل تر څو دلته ټرامونه او د پولیسو یا د ګارډز موټرې وسوځوي، همداسې بسونه او بعض نور خلاف لاس پورې کول، دوکانونه لوټ کول، لوټمار او غلاوې کول. نو زما همیشه په تاسو باندې د ورورۍ یو غږ مشورې یو نظري ستاسو توجه دې ته همیش زما یي که فکر مې کړی اوسېږي موږ او تاسو کله چې په وطن افغانستان کې ونو داسې په فکر داسې ومنګېرله چې دا خلک چې دي یا د انګریزان چې دي یا د امریکایان چې دي دوی ډېر سخت خلک نه دي، د وینې سره ډېر اشنا نه دي. نو دا په هر هیواد کې په هر مملکت کې جنجالي خلک وي، نو دلته هم شته دی. نو زما همیشه په تاسې غږ چې کوشش کوئ یا دغه نن ورځ یا دغه ویکینډ چې را روان دی یا په راتلونکي کې که ډېر ضرورت نه وي نو بهر مه راوځئ، یا بهر کې راوځئ نو د ډلې ډلې ګرځېدلو څخه یعنې یو کس دوه کسه که چېرته ځئ ضروري کار وي او دوه کسه ځئ. چېرته مو لیدل مو چې کوچنیان یا دغه انډر 18 یا ماینرز یا د خرابه کارونه یې خپل لاره بدلوئ. زه خپله دا 15-14 کاله کېږي الحمدلله کله داسې یو حالت سره نه یم مخ شوی چې چا ودرولی یم یا چا سره جنجال کړی اوسېږي او که لیدلي مو هم دي نو لرې نه یې پېژنو او خپله لاره بدلو. نو کوښښ کوئ، ګورئ اوس دغه حادثه شوې ده، اوس دا یو عرب به کړي اوسېږي خو په دې کې ټول مهاجرین یادول کېږي. لیوراتکر د 3 ورځې تاسو موضوع شریک خبرې سختېږي د مهاجرینو په اړه. په هیلن مکنتي په وزیر باندې د وزارت عدلیې وزیره چې ده هغې ډېر زیات تنقیدونه وشول، حتی دا ورته وویل شول چې دلته ډیپورټیشن تاسې په والنټیر توګه باندې ډیپورټیشن هغې ته ورکوئ. کله چې ډیپورټیشن آرډر صادر شي نو باید تاسې هغه هرو مرو خپلو هیوادونو ته ولېږئ. نو دغه سلسله مشکلات دي چې زه ستاسو دغه 2 اونۍ مخکې مې ستاسو سره کوم موضوعات شریک کړي وو. کوښښ کوئ خپل لباس کې که راوځئ کوشش وکړئ چې ښه کارونه وکړئ او په دغسې وخت کې بیا نو خپل لباس هم فکر کوم چې یو جنجال جوړېږي ځکه چې دوی مهاجرینو سره اوس یو اگر چې لیوراتکر ډېر واضح ټکو ویل چې دا کوم اشخاص او افراد چې دغسې شکل باندې لاریونونه خرابه کارونه کوي که دوی دا وایي چې موږ عریشان ریپرزنټ کوو یا د استازولي کوو د عریشانو په سپورټ کې راوځو، دا هېڅکله داسې نه ده او دوی موږ ته دوستان عزیز سلام و عرض دارم جور صحتمند باشین، روزای خوبی را سپری میکنین. عزیزان دل مثل که شما اطلاع دارین دیروز پنجشنبه در کشور آیرلند شهر دبلن یک واقعه انجام شد که یکی از تبع عرب که دیگه تقریبا 20 سال زندگی میکنه خب اینوستیگیشن که شده یا گفته که شاید منتلی یا ذهنی توازنشان خوب نباشه، ولی یک چند طفله و یک خانم که کار میکنه اوجا او را با چاقو زده و با امی نتیجه امی بازی شد که در اینجا آیریشا تظاهرات رو به تظاهرات آوردن و تظاهرات هم به این مبدل شد که باز موترها در دادن و ترام و لیویز و گاردا پلیس و بیار هم در دادن موترهایشان دیگه. هدف از این است که شما کوشش کنین اگر زیاد ضرورت نباشه بیرون نبرین و اگر میبرین هم کوشش کنین که 1-2 نفر و با رای خود با کار خود مستقیم برین و مستقیم پس بیاین، به خاطر که امیال اگر ما شما ببینیم این حادثه از طرف یک عرب رخ داده ولی همه ما شما مهاجرین که هسته در اینجا diverse communities با عذاب میشن امرشان و با مشکل مواجه میشن. بازم تاکید میکنم، همیشه تاکید ما همی است که کوشش کنین کارهایی را کنین که
برای کمیونیتی ما شما و به جمله مهاجرین و فایده برسانه، نه ای که مشکل داشتن جوش شود. لباس پوشیدن و در راه رفتن و همه چیزایتان کوشش کنین انشالله عزیز. این روزا خواهیم تیر شد، ولی با آینده ما شما باید یک مسیر از پیش میگیریم.